د الله رسول د دې څه منع کړې ده چې ته ډوډۍ خورې ستا مزدوران هلته درته ولاړ مزدوران د ځانه سره کښېنوه. د بد سړي علامه دا ده چې دی ځان ته سترخان هوار کړي او بیا چې شي مزدوران پسې واخلي او دی خپله ډوډۍ چې ده دا د بد سړي علامه ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام به خپل غلامان د ځانه سره کښېنول. حضرت علي کرم الله وجهه فرمایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک ما ته ویل ته ورسې یو قلم و کاغذ پیدا کړه زه څه وصیت درته ولیکم چې زما امت زما له تلو بعد ګمراه نسي، زما امت زما له مرګه بعد ګمراه نسي. حضرت علي کرم الله وجهه فرمایي زه ډېر وبېرېدلم مال دی نه چې زه په قلم په کاغذ په چیچ پسې ځم نو بیا به پیغمبر سم دی نه چې رسه له دنیا ولاړ سي. مال یا رسول الله دغه یې راوښیه دغه یې راوښیه زباني به زه زده کړمه. ول ما ته د الله رسول وفرمایلې ول یو به د لمانځه ډېر خیال ساتئ د لمانځه وایي کان آخر کلام رسول الله صلی الله علیه وسلم الصلاة الصلاة. انس فرمایي رضی الله تعالی عنہ چې پیغمبر اسلام وفات کېدی آخري خبرې دا وې الصلاة الصلاة د لمانځه خیال ساتئ د لمانځه خیال ساتئ. ګوره په لمانځه کې غلطي او کمي درڅه ونه سي، ګوره په لمانځه کې کوتاهي درڅه ونه سي. بیا اتقوا الله فيما ملكت ايمانكم بیا ویلې تاسو د خپلو غلامانو ډېر خیال ساتئ، د خپلو خادمانو ډېر خیال ساتئ، د خپلو مزدورانو ډېر خیال ساتئ. دا دوې خبرې د الله رسول وکړي. کان آخر کلام رسول الله صلی الله علیه وسلم الصلاة الصلاة. د لمانځه به ډېر خیال ساتئ. حضرت علي کرم الله وجهه فرمایي ما پیغمبر علیه السلام فرمایلې د لمانځه به ډېر خیال ساتئ. زما دا وصیت دی زما امت ته دا ورسوه. او دویم به د زکات ډېر خیال ساتئ. زکات مش خلک زکات نه ورکوي. ته چې سړی ووینې زکات ورکوي دا پلانی قریب و عزیز هغه موټر سایکل لري ته زکات ورکمه، د هغو کور خپل دی ته زکات ورکمه، د هغو رخشه خپله ده زه زکات ورکمه. یاره ته په ګرد دنیا کې د هرې مسلې پوښتنه له ما کوې نو په زکات کې ولې د ځانه څه کوې؟ که د یو سړي خپل کور و د ماښام پر ګوله حیران هغه ته زکات نه ورکوې؟ ته خامخا دې د لوږې مرې بیا زه زکات ورکوم د لوږې مرې بیا ته زکات ورکوې؟ دغه پرون را روانه بیا هغه پولیس والا ناکام اکه لګېدلې وه هغو سره ودرېدم سات کوي الله والله سره وکړي. ول مولوي صاحب ته دا زموږ ستړیا ته نه ګورې نه څوک موټر راته دروي څوک شکنځا راته کوي بیا چې غټو موټران ولاړ دي هغه موټر راپسې راوګرځوي شیشه لا نه راته خلاص. زه ته خدمت ته ولاړ یم، زه ولاړ یم، زه سارجنټ یم، زه ټرافیک یم، زه لارې خلاصوم په دا یخ کې ولاړ یم. منفي هغه د 14 چلیږي 14 چلیږي او 14 چلیږي زه او زما تنخواه 25,000 روپۍ. دا خلک پسخند راوایي څوک موټر نه راته دروي څوک شیشه خلاصه کړي شکنځا راته وکړي. دا مولوي صاحب ته څونه ډېرې خبرې کوي نو زه حق لرم که نه؟ مال پر دواړو سترګو ولې نه لرې؟ مال زه علیحده په روزه کې دا خپل نمازیانو ته وایم ته زکات ورکوې؟ زکات ورکوې؟ ملا ته ورکوې؟ طالب ته ورکوې؟ مجاهد ته ورکوې؟ پولیس والا پر چوک ولاړ دی ورسه وریا که ورته وایم چې دا زکات دی ته دا ستا روزه مات دی موږ په روزه کې ورکوو. ورسه د بچیانو دپاره کپړې مپړې ویلې مال څنګه پرون څه پولیس والا راغلي و هغه راته ویل مولوي صاحب زموږ پولیس والا ستا سره ملاوېده غواړي مال خیر دی ویلې ول مولوي صاحب دوی وایي چې موږ د مولوي صاحب سره مجلس کوو دا د پولیس نوکري حرامه ده. ما ویلې پولیس نوکري خو ګرڅه د پولیس نظام د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه شروع کړی دی. دا د پولیس نوکري حرامه نه ده. که ما غلط نه دی غلط بد کار که مولوي صاحب وکړي دا مولوي صاحب بد سړی دی، بد کار که پولیس والا وکړي دا بد سړی دی. که رشوت مولوي صاحب واخلي بد سړی دی، که رشوت پولیس والا واخلي دا بد سړی دی. دا نه معنا چې پولیس محکمه چې دا هغه بده ده. یو سړی به په 5 کسانو کې بد یې رشوت اخله ظلم کوه ناجایزه کوه د خلکو موټران یوه خوا او بله خواته منم لیکن عام طور داسې نه وي. تاسو زړه پر وسوځئ والله د زړه د سوي دي غریبان په دا یخ کې ولاړ لاسونه یې ولاکه کار کوي. د هغه په دې کې به لږ ښه خلک چې هغه د خپلې تنخواه د حلالېدو دپاره دا زما او ستا چې تنخواه حرامېږي یا زما او ستا نوکري حرامېږي دوې خبرې دي. اوله خبره دا ده چې ما او تا راولاړ سو نوکري په پیسو واخلو. زه اهل د دې نه یم ما تعلیم نه دی کړی بس ورغلم هلته خلک میلاو کړو 15 10 20 لک روپۍ مې ورکړې نوکري مې واخیسته دا حرامه ده. صحیح سلو. دویمه خبره دا ده زه راولاړ سوم په دا خپله نوکري کې چې ما ته حکومت کم کار سپارلی دی موټران سم ته دروا سیټ ته دروا ترتیب ورکوه یو ایله کوه بل مه ایله کوه
او ما ستاسو پیسې واخیستلې رشوت زما بیا د خپله تنخوا دغه روپۍ چې دي هغه حرامې سولې. او درېیمه خبره دا ده چې زما نوکري د سهار پر 8 بجې شروع کېږي تر ماښام 8 بجو یا د 6 بجو او زه نوکرۍ له نه ورځم. ما که ماشټر دی که ډاکټر دی که مولوي صاحب دی که معلم صاحب دی که پولیس دی که اپسي دی هر څوک چې دی هغه تنخوا حرامه ده. غلط د غلطۍ سره تعلق لري. ګوره که غلط ما وکړو زه بد یم. اوس یو پولیس والا د رشوت نه خوري زه رشوت واخلم خدا نخواسته زه ډېر بد یم تر دې پولیس والا. دا خو به منئ یو پولیس والا به د چا سره بد کړی بس ټولې محکمې ته بد وایه. یو مولوي صاحب د چا سره بد وکړو ټولو علماو ته بد وایه. دا غلطه خبره ده. نو وایي د الله رسول فرمایلی ولا علي دا زما وصیت به ورسوي چاته دا امت ته په لمانځه کې د لمانځه به ډېر خیال ساتئ او زکات ورکوئ. که د چا د ماښام د ګولې قدرت نه و کور یې خپل و موټر یې درلودی موټرسایکل یې درلودی بلکې نوکري یې درلوده 50,000 یې تنخوا و خو د بچیانو نه بسېدله د کور یې نه بسېدله په دا دونه ګرانۍ کې علما فرمایي زکات ورکړه. زکات ورته وایم چې دا زکات دی. دا اسانه خبره ده که ګرانه خبره هم در وښوله نو چې نیکه ونو ګرځئ بیا. او درېیمه خبره حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي ما ته د الله رسول ویلې ول زما امت ته دا خبره ورسوه ورته ووایي تاسو د خپلو خادمانو سره ښه کوئ. د خپلو خادمانو سره. پخوا غلامان وو اوس غلامان نشته خادمان دي. ستا مزدور دی ستا نوکر دی ستا مطلب باډیګارډ دی ستا محافظ دی ستا ډریور دی ستا مطلب اشپز دی ستا د مسجد طالب دی ستا د مسجد مولوي خیال یې ساته ډېر خیال به ساتي خامخا به ساتي. د الله رسول د دې څه منع کړې ده چې ته ډوډۍ خورې ستا مزدوران هلته درته ولاړ مزدوران د ځانه سره کښېنوه. د بد سړي علامه دا ده چې دی ځان ته دسترخوان هوار کړي او بیا چې شي مزدوران پسې واخلي او دی خپله ډوډۍ چې ده دا د بد سړي علامه ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام به خپل غلامان د ځانه سره کښېنول. حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي له خیبره واپس را روان یو ما پیغمبر علیه السلام ته یا رسول الله 2 غلامان ستا سره در سره دي یو غلام ما ته راکړه د خدمت لپاره. ما ته ویلې ول ونیسه په دا غلامانو کې یو غلام خوښ که هغه بوزه د ځان سره ستا خدمت به کوي. ول ما یا رسول الله تی را خوښ که چې تا را خوښ کړي زما بس دی. وایي د الله رسول ما ته پلانی غلام د سره بوزه دا 2 واره ما پر لمانځه لیدلی دی. دا 2 واره ما پر لمانځه لیدلی دی. څومره عجبه خبره ده. او د الله رسول فرمایي وای کچيري وای الذي تفوته صلاه العصر کده چا سره د ماجګر المنز قضا سو فكانما وتر اهله وماله رواه مسلم. د الله رسول فرمایي کچيري د چا سره د ماجګر منز قضا سو د ماجګر دا داسې دی لکه د ټول کور چې تباسي د ټول اولاد تباسي. ورسې په ګیسو کې څونه ډېر پروندم چیرې ګیس والا ته موږ څه ووایي چې یاره ولې د خدای دپاره وژنئ مې ما الله به بیا پر تا بل څوک مسلط کړي هغه بیا تا مړ کړي وژنئ مې ما دا یخ نیولې د کوچني بچیان د ګیس نسته ساتکۍ راسي هغه ولګوي د ستومانۍ و د یخ د لاسه لږ خشه تاودسي پسې بدسي هغه بیا ته دې د الله په دربار کې به څه جواب ورکوې هغه د ګیس جی ام ته به څه جواب الله ته ورکوې. تا نن زما سره حساب شروع کړی دی مه کوئ د خدای دپاره. نو د الله رسول فرمایي چې د ماجګر لمونځ له چا فوت سو فکانما وتر اهله وماله لکه ټول کور چې تباه سي لکه ټول مالو بچانو اولاد چې دی هغه تباه سي. د الله رسول فرمایي من ترک الصلاة العصر چا د ماجګر لمونځ پرېښو ویې نه کوي ويحبط عمله. د الله رسول فرمایي ستا ټوټل عمل لاړې ضایع سو. د الله رسول فرمایي د منافق سړي علامه دا ده چې دی کله ماجګر دی لمر ته ګوري وده ټیم ډېر اخر لمر ژړ واوړي نو قام فنقر 4 لا يذكر الله الا فيها الا قليلا رواه مسلم. د الله رسول فرمایي وای دی لمر ته ګوري وده ټیم ډېر دی اخر چې لمر په پریوتوي دی راسي ژر 4 واره مشوکه ټک وي لا يذكر الله فيها الا قليلا. ما معمولي قدر ذکر پکې وکړي معمولی قدر زموږ خلک دغه سي دي که نه دي لمر په پریوتوی بیا دی لمونځ کوي وده ټیم ډېر دی. او د الله رسول فرمایي پر منافق سړي باندې د سهار او د ماخستن لمونځ ډېر لوی بار دی. د سهار او د ماخستن لمانځه ته چې څوک نه حاضرېږي دا منافق دی. منافق د سهار او د ماخستن لمونځ زور غواړي. زه به خپله اندازه ولګوم عزیزانو تاسو هم خپله اندازه ولګوئ.
دا موږ ګر سره څه کوو ما او تا به ګر سره څه کوو نو د الله رسول فرمایي وای بین العبد والکفر ترک الصلاه د الله رسول فرمایي د مؤمن د کافر په مابینځ کې فرق دا دی چې مؤمن بل منځ کوي کافر بل منځ نه کوي نو کوم څوک چې منځونه نه کوي هغه به څه چم کوي ته څه بانه کوي وې که زر باندې وکه زر نه یو لک زر باندې وکه په قبر کې دی یوه بانه هم نه چلیږي صحیح سلو او بیا د الله رسول فرمایي صحابه فرمایي وای د پیغمبر اسلام په زمانه کې وای کان اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال كفرا ترکه وای چې د پیغمبر اسلام په صحابه کې دا خبر ډیره مشهوره ولا چې کم شی کفر بلل کېدی کم شی هغه ترک الصلاه المنځ پرېښول دا بس دا معلومه دی چې چا بل منځ نه کوي دا کافر دی چې چا بل منځ کوي دا مسلمان دی پیغمبر په صحابو کې دا خبره مشهوره ولا نو په دې وجه باندې عزیزانو لمنځ خو ما او تا ډېر په کم نظر ورته ګورو نعوذ بالله د لمانځه اهتمام به کوو خامخا به کوو هر وخت به کوو سره د ټولو شرایطو ډېرې مسلې پاتې سولې خیر عزیزانو الله رب العزت ویل اورېدل قبول منظور وګرځوي الله د خپل احکامات د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک طریقې را نصیب کړي الله دې پر دې تور مشتمر کرا کې چې موږ مرو دا ویلا اله الا الله